چې خلک ورو ورو غټېږي او زه ورو ورو نری کېږم. دا کپړې تقریبا نن نه 3-4 کاله مخکې ما جوړې کړي دي، اوس په ما باندې اړتې دي. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به یې، ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې. د نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول زه هرکلی وایم. ښه بهی نو څنګه چې تاسو ته پروني ولاګ کې پته راکنې زمونږ ګاډی خراب دی، هغه ښکته بل چا په ځای کې ولاړ دی. نو اوس داسې چلو شي مصري ټلیفون وکړو او 11 بجې دي، 11 نه دي لا ناوخته دی، 12 نیمې بجې دي او مصري وي چې زه درځم. نو بیټري مې له چارج کړې ده، اوس ښکته کوزېږم ګاډي خواته. راځئ تاسو هم د ځان سره بوځو. ښه بهی نو ماسپښین مونځ وشو له خیره سره جمعې او استاد هم راغلی دی. استادو خیر علي او دغه دی دا اوس په څنګه چل کوو، ګاډی به سټارټ شي که نه؟ او نو بس الله دې وکړي چې ګاډی اوس سټارټ شي. اوس ځو د ګاډي خواته. خو خبره مې دا کوله که نه چې خلک ورو ورو غټېږي او زه ورو ورو نری کېږم. دا کپړې تقریبا نن نه 3-4 کاله مخکې ما جوړې کړي دي، اوس په ما باندې اړتې دي. هغه مې دې لپاره مې بدل کړې چې لکه اوس بیا په ګاډي کې استاد به راته ووایي نو موبلې نو مې څښانې کې جړ ده. او امیر صاحب خیر زموږ دپاره دغه کوي لکه سپیر پارټ سامان به اکثر راکړي، دا سپیر پارټي دی. بهی داسې خبره ده چې پرون تاسو ته ما ویلي په 9 بجې مونږ راوتي وو او بېګا ماوستن په مانځه نه مخکې لکه ماوستن روژه ماتې نه بعد مونږ لاړو، مونږ دا ګاډی سټارټ نه کړو. او د مصري چې له څنګه راغی نو چې ګوتې ورله ورړې نو سټارټ شو ګاډی. اریان یم یاره استازو سم دی یاره، زه ستاسو ته اریان یم لکه چې ستاسو دې ګوتو ته راشي دا الریډي ټیک شي. ما ولې ټول کم ځای ګډوډ کړي نو تاسو هره ورځ چې زه درشم ته ما ته وایې که نه دی ویر دی دی نه دی ستا خوښه ده. نو دا دوی سره په ګاونډ کې کار کوي. د امیر صاحب راته وایي که نه سپیر پارټي دی، خو ده راته ووي دغه دی وي دا خو زه راغلی وي نوم بل ما ټیک کړی و. قسم دی پرون مونږ په 9 بجې وتي وو، په 9 بجې او بېګا را باندې ماوستنه پورې ټول باران هم ورېدلی دی. دا لکه راغلی او دا زمونږ ډېر غټ پین دی. هلکه ته سلام هم نه کوې، خبرې هم نه کوې، زه سر وختې راسي دومره خبرې کوم تا مال یوې خبرې جواب وختې راسي د مال نه دی راغلی. وایي ته خبرې شروع کړې موبایل چې مې ته ونیو خبرې شروع کړې. تا ته ما وختې خبرې کولې نه، تا خبرې کولې بره به بیټک کې. ښه نو ګاډی م راوستی دی یار، دومره څه مسله نه وه، معمولي د یو پلګ مسله وه او څنګه مصري هغه پلګونه صحیح وروستو جو ګاډی ټیک شو. خو مونږ پې نه پوهېدو، نه پې هغه بل مصري پوه شوی و. خو بس هغه چې دا مصري چې څنګه راغی پلګ یې ته راوسپړدو ټیک یې کړو، ګاډی مې راوخېجاو او تقریبا وختي راختلی ما خو بیا اوده ومه. اوس راپاڅېدم 5 بجې دي، مازدیګر مانځه له ځان تیار ومه او بیا مې څه نور کارونه دي نو هغه به کوو او تاسو هم د ځان سره بیا مې چېرته به ځای نه زمونږ سره به یې. ابا داسې خبره ده که نه چې زمونږ دا ورور چې دی نن په اعتکاف کې کیني، نن 6مه روژه ده دوا راته کوئ او مونږ ته دوا کوه، مونږ ورته هم دوا کوو. او داسې خبره چې ما له خو دې کار وکړو په روژه ماتي کې پښمني طالب اوس ډوډۍ هم در رسول غواړي که نه. خو زه دوا کوه، زه درځم جومات ته ځان رسوه. ای اوس هغې جومات ته چې غوږ کېدی ها. ښه بهی نو مازدیګر مونځ هم وکړو او اوس حجرې ته رالم. خو چې څنګه رالم نو دا شاید تاسو وینئ ګاډی ولاړ دی. څوک راغلی دی؟ عزیر کمالزی او د هغه ملګری نو دوی راغلي دي او اوس په ګپ شپ ته دوی سره لګو. نورو ټول ناول خو زمونږ ځای ته په ډومبي پیره باندې راتلو باندې تا ته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه مهرباني. خو زما سره عجیبه یو کار کېږي، هغه دا چې لکه د مې دوته مې اوس په لاره وي چې بعض ټایم کې زه داسې غوندې مینټل شم لکه زه په یو طرف راوځم بیا راوتی یم. یو هغه نه ایست ټیم وي نه بې ټیمه ټیم وي، بې وخته ټیم وي. دا اوس په ماسپښین نه بعد را روان شو نو اوس حالانکې د راتلو ټیم نه و خو جو کړپې ته راغلي نو ته مې راشي ژول ته. نو اوس دا تقریبا چې د روژه ماتې ټیم لږ دی خو ډېر بې ټیمه راځي. نو یو خو لاره هم خرابه وه. دا ستا کارونه دي بې ټیمه راځي که نه. په کار دا چې لکه ته ماسپښین راغلی وې نو سړي به چکر هم لګولی او سړی به ښه ریلیکس و
نو په دې ټایم کې راغلی او اوس راغلی او اوس وای زما نه دغه څه غلطي ستاره اوس موبایل دی ما ته ماسپین دا غځنه نه ټلیفون شروع یار خبره دي چې نه ده روانه ده ما خبره دي چې نه ده کنه ګوره خبره دار کنه چې زما موبایل سار راشي بیټری لو کړی دا پروت دی اوس هم چارج ته مې لګولې نو اوس مې پاور بینک ته واړو په دې وجه باندې ما چې لږ زر چارج شي او کیمرا مې سار راشي دی وجه راغلی ځکه چې زه په موبایل باندې اکثر ویډیو کوم دا شیز ګرځول ځان له ګران کار دی ته ګورته څومره درانه کیمرا تا خو کچ دغه شی راوالي خبره خلاصه ابا نن وزیر کمال زی باندې خپل کلی او د خپل چینی وبوس کما دې نن روزه دلته ماته کې او زموږ د کلی وبوس کې پته وته لګي چې څنګه دې کې راځي چې کوم خبرې کوم داري شاري کو دروغ دي نر باندې خپل کلی چینی تا د چینی دومره صفاتونه کړل چې دا بیٹې ورا خوشي شي د چینی پسې دا ګوره تا ډېر صفاتونه کړل ټوکا اګیر ټوتا کا نو وسم کمال زه صاحب راوستو چینی ته نن به زه د چینی اوبو خاصیت او دغه پته ولګي په خپل ټیسټ کې دا بیا ته ټول خپل وی ورستم وای صحیح ده حکیم صاحب زه صفات نه کوم نو د چینی اصل اوبو صفات نه کوم چې کې څومره دا غړي لکه خاصیت ده او والي د څومره خاصیت ته پکې خجینو رو جماعت وشو او د وزیر کمال زی صاحب چې د قانون زمونږ د چینی وب ډېر زیاتې خوښ شوي وی چې بالکل صحیح خبره ده تا چې کوم خبرې کړې دي او ته چې کوم خصوصیت بیانې نو دا بالکل ټیک دي دا ته ټیک وای او اوس ورسره نور غب شپ لګو خو دی وی چې وخت راسي وي چې مونږ زو او مونږ به رخصتای نو ګورو چې دی سوي وزیرا خباینو وزیر کمال زی وی چې ما رخصت کای زبزان کور در رسومه ما ورته مې پاتې شه پښمنه وکا او دی وی چې نه زبزان کور در رسومه لکه نو الکه خبره خو خپل ده او هواګانې ډېرې یخې شروع شو ساړه دي بلکې چې اسمان پړ کېږي نو مې کور ته ځان سره تقریبا یو نیمه غنټه لار ده کنده بلکې تاسو روډم خراب دي ستا خو خدایانو نو ډېر زیاته مننه ګولو سه خوشاله اوسئ د چکر راو لګا ان شاء الله ان شاء الله جماعت به زموږ سره ان شاء الله خباینو تراوی موکړي اوس کور ترالو مرګریم رالو او اوس په نور کله په شانتي چکی گیم کو او غب شپ په لګو تاسو سره چرته بزاینا زموږ سره وای بای بجلی تلی دا او 12 بجې شوې درې گیم هوکړو او درې وړه موبایل له اوس دا مرګره راغې دیو تکې ناستو زما بزای پتان لګي چې دی وو غټیا کنه ما خو درې موبایل له ما یو خبره کوله ما وی چې تاسو ټول کمنټس کوئ کنه چې زمانوم په بلاک کې والا زمانوم په بلاک کې والا نو یار زه په اخر د چا نوم نه اخلم خو بیا هم ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مننه ټیک ده ان شاء الله خو ډیر زیات راته مو وای او د لګ نمونه چې تاسو ماته وای نو اخلم با یو کس راته ویلی دی محمد عباسو او بل دی شاهد علي او بل دی انیس بزمی او بل دی اذان خان ډیر زیاته مننه وروړي تاسو نمونه مې دی واغستو او دا شانتي سپورټ کوئ ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مهرباني خباینو تقریبا 2 بجې شوې زما ولاګ پوره شو زمونږ نن ولاګ چې هغه دومره وو امید دی چې تاسو به خوښ شوي او بایرو جدا نو زمونږ ولاګ چې نو هغه ډیر زیات خپل په دی وجه ناراضي چې مونږ په کې چرته وته نو شو ماسپاهین نو ولاګ سٹارټ کو او بیا ودیو لبسار مالی ودیو بیا ماسپاهین نو ولاګ سٹارټ کو نو دومره څه خاص پګی نه خو زه به کوشش کوم ان شاء الله چې خنه خو ولاګ جوړ کما او اختر کې به ان شاء الله بیا نور خپل ولاګ جوړو چرته بزاینا زموږ سره به دا شانتي سپورټ پکوي ډیر زیات مننه تاسو سم مال ډیر زیات سپورټ راکړي ډیر زیات مننه او ډیر زیات مهرباني اوس مال راکې اجازه ته د سبانی ولاګه پوري د خپل ځان خیال ساتي خپل چا پیرجل خیال ساتي د لوی الله پامان